د نن ورځې تازه او مهم خبر ایران وایي پر خپلو پولو یې د ناقانونه تګ راتګ د مخنیوي لپاره 3 میلیارد یورو ځانګړي کړي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. ګرانو کتونکو، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ولسمشر یې له ګاونډیو هیوادو سره پر ګډو پولو د ناقانونه تګ راتګ د مخنیوي په موخه د موانعو د جوړولو لپاره 3 میلیارد یورو 3.2 میلیارد ډالر ځانګړي کړي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د امنیت او قانون د تطبیق مرستیال سید مجید میر احمدي همداراز ویلي چې له افغانستان سره د پولې په ګډون د ټولو هغو لارو بندول یې لومړیتوب دی چې د انسانانو او وسلو قاچاق پرې کیږي. ښاغلي احمدي د دغه هیواد رسنیو ته ویلي د ابراهیم رئیسي د حکومت یو له اغیزناکو او پریکنده ګامونو د پولو د بندولو پریکړه او په دې برخه کې بنسټیزه پانګونه ده. د نوموړي په خبره هر کال 20 میلیارد ډالرو ډیر توکي له دغه هیواده بهر یا له بهره دغه هیواد ته قاچاقیږي، چې د په وینا د نشهیي توکو قاچاق او هغه ناامني چې په ایران کې شته د پولو په بنسټیزه توګه بندیدو سره حل کیدونکي دي. ښاغلي احمدي زیاته کړې د ایران ولسمشر زر تر ژره د پولو د بندولو له پلان سره موافقه وکړه او امر یې وکړ چې په 5 کلونو کې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ته 3 میلیارد یورو ورکړل شي او دغه ځواکونه دې ژر تر ژره د پولو د بندولو پروسه پیل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي د لومړیتوبونو پر اساس د انساني قاچاق او وسلو د قاچاق د لارو بندول او له افغانستان سره پر ګډه پوله د اوښتو راوښتو مخنیوي لپاره د مانعو ایجادول یې لومړیتوب دی. هغه زیاته کړې له ګاونډیانو سره پر ګډو پولو د مانعو جوړولو یو هر اړخیز پلان دی چې له مخې به یې پر ګډو پولو دیوالونو کټاري او د سرحدي کنټرول له ځیرکو سیستمونو کار واخیستل شي. ګرانو کتونکو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.